بنگړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي بنگړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي لاس پرېږده راله مه راکوه زور په ځان اخته شي بنگړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي لاس پرېږده راله مه راکوه زور په ځان اخته شي بنگړي که مات کړي مور له به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې دې جوړ کړی راله شور په ځان اخته شي بنگړي که مات کړي مور له به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې دې جوړ کړی راله شور په ځان اخته شي د لارې سره دی پرې مې ده چې لاړه شمه کور لا راګوري دروازه کې راله مور په ځان اخته شي زما خو دې خوله ماته شي خیرې زما نه وشوې زما خو دې خوله ماته شي خیرې زما نه وشي په تا خو دې هېڅ نه کېږي خو نور په ځان اخته شي یک ترورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی خاموش صاحب یک ترورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی دې زوی له دې ما وکړه که نه ترور په ځان اخته شي عزیز صاحب یک ترورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی دې زوی له دې ما وکړه که نه ترور په ځان اخته شي اخري غزل دی چې ستا د زړه په کلي کې مې کور شي وکه مکلي دا کلی دی بیا ما باندې سور اور شي وکه مکلي منمه چې ستا زړه به مانه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تا نه تور شي وکه مکلي هېرېږي خو نه زه مثال ما هېر کړې او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکه مکلي هېرېږي خو نه زه مثال ما هېر کړې او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکه مکلي د یو دیدن بدل کې چې دنیا ټوله درزار کړم نو څومره به دې پاتې په ما پور شي وکه مکلي ګودر نه چې راځې لاره کې مه ګوره باستمنګی به درنه مات د خپلې خور شي وکه مکلي ګودر نه چې راځې لاره کې مه ګوره باستمنګی به درنه مات د خپلې خور شي وکه مکلي سالار صاحب پوښتنه وکړه دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم دا میرات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي خاموش صاحب چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي غزل زه خود په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی درمن صاحب زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي مننه درمن صاحب قربان مشم د مینې قربان مشمه زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي الله درله لاليه ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه که زکات پکې راځي مننه الله درله لاليه ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه که زکات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي د وخت راکولو او د مینې راکولو ډېره مننه